ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. تاجکستان او افغانستان د اړیکو په پیاوړتیا او پراختیا خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه وزارت سیاسي مرستیال میرویس ناب پلازمین دوشنبې ته تللی او د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره یې کتلي دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له سیاسي او جهادي رهبرانو سره کتلي. نوموړي تر اوسه د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له استاد سیاف کریم خلیلي، محمد ماقي او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو رهبرانو سره پر سوله خبرې کړي دي. برېښنا شرکت سږکال د تولید وایي چې سږکال د تولید او لیږد 50 پروژې په پلان کې لري چې تر ټولو مهمه کابل ته د ترکمنستان 1500 کیلو واټه برېښنا مزول لیږدول دي. خو دغه شرکت مسؤلین وایي چې سږکال د پروژو تمویل برخه کې له سختو ننګونو سره مخ دي او د یادو پروژې د تمویل لپاره نړیوال تعهدات هم موجود نه لري. او بلغاریا د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې افغانستان ته د خپلو سرتیرو د استولو پر تیاری بوخته ده. بلغاریا د دفاع وزیر امیل اوتیموف ویلي چې د هیواد د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپل 42 ماموریت پیلولو ته پر چمتووالي بوخت دي.